अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو څنګه تاسو او تاسو ویکند څنګه دی نن به موږ تاسو وړاندې یو چاکلیټ مویسټ کیک ریسیپي شیر کوو تاسو سره او دا کیک د دې انګریډینټس به موږ رفلی تاسو سره شیر کوو که لږ کم یا زیات شي نو هیڅ فرق نه پرېوځي بیا به هم ستاسو کیک ښکلی او مزیدار جوړیږي نو راځئ چې موږ تاسو ته انګریډینټس وښایو چې دې کې به کم کم چیزونه لګي موږ شپږ A ګریډ یعنی غټ سایز هګۍ راخیستې دي تاسو له پکار نه دي چې تاسو زیړ او سپین بیل بیل کړئ موږ هسې څه بل پلان و نو هغې وجې نه موږ جدا جدا ایښي دي یو ځای یې کېدی شپږ هګۍ او بیا هغې نه پس موږ 400 ګرامه میده راخیستې ده 400 ګرام دا لږه ډېره کېدی شي خیر ده او دې نه علاوه به موږ یو 2 کپه ګرمې اوبه استعمالوو په دې کیک کې تقریبا 2 کپ چینی دغه شانتې او ایواپوریټډ ملک به استعمالوو یو دغه کین شپږ به موږ کافي ساشه استعمالوو او تقریبا یو کپ به موږ پکې کنډنس ملک سویټنډ کنډنس ملک استعمالوو چې کله تاسو سویټنډ کنډنس ملک استعمالوئ نو بیا چینی چې کومه دی هغه لږه کمه کړئ او نور به موږ سپایسز کې استعمالوو نټمیګ یا جایفل پاوډر یو چمچ مالګه بیکینګ پاوډر تقریبا یو نیمه چمچ او یو چمچ برابر به موږ بیکینګ سوډا استعمالوو ونیلا ایسنس به استعمالوو او کوکو پاوډر به موږ استعمالوو تقریبا یو دغه شانتې کپ او کوکینګ آیل به موږ استعمالوو یو نیم کپ او اوس به موږ دا هګۍ چې کومې دي دا به موږ یو ځای دلته کې بیټ کړو تاسو هینډ وسک هم استعمالولی شئ او اوس به موږ دې کې چیني هم واچو چې دا یو ځای موږ مکس کړو چیني موږ زیاته نه استعمالوو ځکه چې موږ به سویټنډ کنډنس ملک استعمالوو او ایواپوریټډ ملک هم خوږ وي نو اوس به موږ دا وسک کړو یا بیټ به یې کړو اوس به موږ دې کې ونیلا ایسنس واچو ونیلا ایسنس په ځای تاسو چې کوم یو ایسنس تاسو خوښ وي لکه منټ اورنج یا بل څه داسې نو هغه هم استعمالولی شئ اوس به موږ دې کې ایواپوریټډ ملک واچو لږ شان به یې بیا وسک کړو اوس به موږ دې کې سویټنډ کنډنس ملک واچو تقریبا یو کپ برابر اوس به بیا بیټ کړو نو اوس به موږ دا چې کوم وچ چیزونه دي لکه کوکو پاوډر میده بیکینګ پاوډر بیکینګ سوډا کافي دا ټول چیزونه به موږ دلته کې سفټ کړو یعنی اوبه یې چړو دې سره به زموږ کیک نرم جوړیږي او فلفي به جوړیږي اوس به موږ دې کې دغه کافي مکس کړو کافي مونږه 3 in 1 راخیستې ده که تاسو سره پلین کافي وي نو هغه استعمال کړئ او د هغې مقدار هم لږ کړئ نټمیګ پاوډر یا جایفل پاوډر مالګه اوس به مونږ دې کې کوکو پاوډر هم واچو څومره زیاتې غوټې دي پکې چې دا مونږ همداسې جوړ کړو نو بیا زمونږ کیک ریزلټ ښه نه راځي اوس به موږ دې کې بیکینګ پاوډر واچو بیکینګ پاوډر تقریبا یو نیمه چمچ تقریبا یو نیم یا په کم 2 چمچ او اوس به موږ دې کې بیکینګ سوډا واچو هم داسې سفټ کړو یا اوبه یې چړو اوس په بیا دې کې موږ میده واچو دا ټول شیزونه به موږ یو 2 ځل بیا داسې ښې طریقې سره مکس کړو چې بیکینګ پاوډر او کوکو پاوډر دا ټول شیزونه ښې طریقې سره مکس شي او زموږ کیک ډېر ښه شان جوړ شي نو اوس موږ بیا لیکوډ انګریډینټس په راځو او دې کې به موږ
واچو کوکینګ اویل کوم چې موږ نه دي پکې اچولي 2 کپ پکې موږ کوکینګ اویل واچو لږ شان به موږ بیا بیټ کو نو دا زموږ لیکوډ انګریډینټس دي ډرای انګریډینټس موږ تاسو ته ښکاره کړل کوم باندې اوس به موږ یو بله لږ غټه کاسه راوالو او دې کې به موږ دا واړو نو اوس به موږ دې کې دا ډرای انګریډینټس هم واچو اوس به موږ دا ټول شیزونه ښې طریقې سره مکس کړو او اوس یو کپ چې موږ کومې ګرمې اوبه راخیستې وې هغه په دې کې مکس کړو چې د دې کنسسټنسي ډېره مزداره شان جوړه شي دلته موږ یو مولډ راواغستو او دې کې موږ لږ شان اویل ولګول او پارچمنټ پیپر پکې موږ ښخ کړو او اوس به موږ دې باندې برنه چې کوم زموږ کیک مکسچر دی دا په دې کې واچو اوون زموږ پری هیټډ دی یو 100 منټه اول موږ اوون دغه کړو سٹارټ کړو نو اوس دا مولډ چې کوم دی دا لږ شان داسې درز ورکې ټیپې کې چې دې کې دننه کوم ایر ببلز وي چې هغه ټول ختم شي نو اوس موږ اوون کې دا چې کوم کیک دی دا ایدو بیک کېدلو دپاره 5 منټه پورې موږ ګیس اوون کې دا کیک بیک کړلو نو 5 منټه پس چې موږ وکتلو نو دا چې کوم بیمبو سکیور دی دا بالکل کلین راووتو هر طرف نه او دا کیک چې کوم دی بیا دې پسې موږ اوون بند کړو او دا همداسې تقریبا 10 منټه اوون کې پروت و یعنی اوون چې خپل کم ګرمي وه هغې کې بیک شولو بیا لکه ریسټ یې وکړو نو اوس به موږ دا دلته کې همداسې پرېږدو چې لږ ریسټ وکړي او کیک زموږ سیټ شي نو بیا موږ وروسته تاسو ته ښایو کیک زموږ یخ شولو اوس به موږ دا وایر ریک باندې کېږدو مولډ نه به بهر راوباسو د دې ایجز په خپله باندې کلاو شولې او لاندې به موږ پارچمنټ پیپر لګولی و هغې د وجې نه دومره په اسانه باندې مولډ نه رابیل شو اوس پکې موږ دا پارچمنټ پیپر لرې کړو کتلی شي څومره ښکلی مزدار زموږ چاکلیټ مایسټ کیک تیار شوی دی اوس به موږ یو کار بل وکړو چې تاسو ته کتی شي د دې مینز نه دا لږ زیات ډیپ جوړ شوی دی دا به موږ کټ کړو یو نایف سره دا به اوس موږ ټول برابر کړو نو دلته موږ یو کوکینګ چاکلیټ بار راخستی دی دا به اوس موږ ډبل بوایلر کې میلټ کړو او بیا به یې دې باندې برنه واچو اوس به دې کې موږ لږ شان بټر هم واچو نو لږ شان بټر موږ راواغستو هغه به هم موږ دې کې واچو موږ انتظار کوو چې دا دې نه یو داسې لیکوډ د شان جوړ شي چاکلیټ چاکلیټ او بټر ټول میلټ شولو نو زموږ ګلیز تیار دی اوس به موږ دا راوالو او دلته خپل کیک باندې به برنه واچو اوس به موږ دا په دې کیک باندې برنه اچو ډېر زیات ګرم دی زموږ بول ایونلی به موږ دې باندې دا سپریډ کړو نو کیک باندې موږ ګناش واچولو اوس به موږ یو بل چاکلیټ بار راوالو او داسې د دې مدد سره به موږ دا پرې واچو دې سره به دا کیک زموږ ډېر ښکلی ښکاري نو کیک باندې موږ پر چاکلیټ ګریډ کړو واچولو اوس به موږ دې نه یو سلایس کټ کړو چې دننه تاسو ته وښایو چې څنګه جوړ دی زموږ کیک
کې شي څومره پرفیکټ څومره ښکلی چاکلیټ مایست کیک تیار شو. نو زه هیله ساتم چې ستاسو به زموږ چاکلیټ مایست کیک دغه ریسیپي یقینا خوښه شوې وي. نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.